کول خلک اغوا کول ورکول لاپته کول ورکول او بېځا اپریشن کول او دغه خبرې کول چې بې ګناه خلک به مړه کړه په اپریشن کې به ویل چې موږ دهشتګرد مړه کړل د هغې په خلاف چې کله هم تنظیم پي ټي ایم راپورته شه او د ریاستي ادارې او د ریاستي جرنیلانو تر مخامخ ودرېده او د ریاستي جرنیلانو لاس ونیوه چې دا ظلم دې کړی دی نور په دا خاوره باندې ته ځای نه په دغه سلسله کې زه په خپله ګرفتاري باندې خبرې نه درته کوم ولې چې دا د مستحرک په کاني مقصد کې په پوره نمبر افغان کې دا بالکل ویرېدونکې خبرې دي جیلونه مرګونه قیدونه دا څه خبرې نه دي ملګري دا یوه یاده وساتئ چې د پاکستان د فوج مشر باجوه دا ویلي وو په پارلیمنټ هاوس کې چې په تعین بریفینګ په هغه کې وویل چې پوښتنه نه وکړه چې علي وزیر نو ته یې خلاص کړ یا ته ورته ووایه ده ورته وویل چې علي وزیر چې معافي ونه غواړي زه یې تر هغو پورې دا نه پرېږدوم ما ورته وویل چې په هغه وخت باجوایي که ما یو ټویټ وکړ ما ورته وویل چې باجوه هغه یاد وخت یاد کړه چې په بنګالیانو کې د تا فوجونه ټوپکونه چې دی ته دوه واره دلته کراچۍ ته راغی دا نور الله په دې کې ګواه دی چې ده نجران او کرنیوال راولېږل چې د ما سره د ملن شي ما ورته وویل چې تر څو پورې مې دی په ګونډو کړی نه وي تر هغې ملګري دا یوه یاده وساتئ باجوه او د ده کمپنۍ د ده کمپنۍ مطلب د پاکستان ریاستي ادارې په د پښتون خاوره په نر او بل افغان چې څومره یې ظلم کړی دی په هغې د معافي وغواړي کار دغه راشي په دې سټیج په دې ذمهوار سټیج باندې زه دوی ته چیلنج ورکوم چې دا یاده وساته چې ته به معافي غواړې که معافي نه ونه غوښتله دا خلک به راوځي دا به د ګریوان رانیسي او په تا به معافي غواړي نن په دا خاوره باندې چې وګورئ نن په کراچۍ کې د امن ژوند دی نن چې کله هر کله په دا خاوره باندې بیا یو دی د دهشتګردي لهر راوسته نن په پېښور کې دمکه وشوه خلک څه وایي پولیس څه وایي ریاستي ادارې په خپل افسران څه وایي دا وایي یہ جو نہ معلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے ملګري دا ما شپږ ویشت میاشتې دلته جیل تېر کړو دا څه خبره نه ده دوه میاشتې یا شپږ ویشت میاشتې خو ما ورته ویلي دي چې انشاءالله تعالی د پاکستان ریاستي ادارې دا د خپل وخت په ناجایزه پیدا واخیسته اوس د موږ وخت دی اوس به موږ هغه کار در باندې کوو تاسو وړه وړه ماشومان او بچیان جوړوئ نو زه یو ځل بیا د تاسو ډېره شکریه ادا کوم د موږ تحریک په رواني د منظور په مشرۍ کې ملي مشر منظور او انشاءالله تعالی زه تاسو ته دا ډاډګیرنه درکوم چې د تاسو د زیاتي بدل به اخلو د ریاستي ادارې هغه د پولیس سره شوي دي هغه د نیویس سره شوي دي هغه د خزادارو سره شوي دي هغه د نورو ادارو سره شوي دي هغې سره موږ په څنګ باندې ولاړ یو دا د ریجن
باندې دا د پاکستان کرایکش فوج موږ دې ته مزید اجازت نه ورکوو چې د پښتون په مظلومه خاوره باندې د نور اپریشنونه وکړي. نه بله ورځ په پارلیمنټ کې چا یو منیسټر خبره وکړه د ضرب اعظم خبره وکړه چې په وزیرستان کې به بیا د ضرب اعظم باندې اپریشن کېږي. زه ورته وایم په پارلیمنټ کې به هم ورته وایم وطن ته به ورته وایم چې راشه وزیرستان ته چې غاښونه دې وګورې راشه چې تا ته زه لار در وښیم چې د مذهب نه ناجایزه فایده د ډالرو په ایمان کې مذهب خرڅول د شهادت په نامه باندې پښتانه ورغړول او په هغه خاوره باندې چې تر اوسه پورې همیشه دپاره ژوند په غیرت باندې تېر کړی دی د همیشه دپاره په مختلفو نامونو باندې د برټاني سامراج د امریکې استعمار باندې دا دغه خاوره جوړولې ده. نو انشاءالله تعالی تاسو به تیار وئ چمتو یې چمتو یې دا بله شیراتو نروبر او په 19 تاریخ باندې دلته په کراچۍ کې جلسه ده انشاءالله تاسو به دا روانونه هم د هغې ملګرې نه پوښتنه وکړې دا خبره ټیک نه ده چې زه یې کوم خو ورته ووایم چې په جیل کې مې څه روبېتې کړي وې ما به په کرسۍ باندې مو پرېښود ما ورته چې تاسو قاتلان یې په کرسۍ به نه کښېني په عدالت ته راغلل د عدالت د مخې نه به ما وشالل نو انشاءالله تعالی د روانور د نقیب انتقام به موږ په هر صورت باندې اخلو او د روانور هغه ظالمه چهره چې پاکستان ریاست پټه کړې ده او بار بار یې پټوي او دا د عدالت نه یې دی که بري کړ د عوامي عدالت یې نه دی بري کړی عوامي نو انشاءالله په 19 تاریخ باندې به جلسه وي د تاسو دا ټول مشران نورالله دی دا نور ملګري د دې نه ټوله یو ځل بیا د کراچۍ تنظیم د ملګرو زه شکریه ادا کوم انشاءالله تعالی چمتو به ورته اوسو یو ملګري مهرباني به کوئ مشر دلی دي بلکل پورې به کوي نن به دی ارام کړي خدا سره وخلکو ته ورشئ هلته به بیا ملاقات کېږي لاس به مهرباني کوي یو ملګري به په ګډ صدرینه به په بلان ورکوي